مننه کې هیلې مننه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. زه مسعود زمان نن غواړم چې تاسو ته یو بل ډېر په زړه پورې اپلیکیشن معرفي کړم. خو مخکې له دې نه چې دغه معرفي تاسو ته پیل کړم، که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل خامخا تاسو سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ له نوي ویډیوګانو څخه په خپل وخت خبر شئ. دغه کوم اپلیکیشن چې دی د انګلیش ګرامر په نوم باندې دی چې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې دوی انګلیش زده کول غواړي، که هغه په کورس کې وي یا آنلاین سیمپونه وي نو کولی شي له دغه اپلیکیشن څخه استفاده وکړي. دغه اپلیکیشن چې په پلی سټور کې شتون لري او زه به تاسو ته د ډاونلوډ لینک په ډسکرپشن د ویډیو کې هم کېږدم، کولی شي له هغې ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ. په دغه اپلیکیشن کې دوه برخې شتون لري. لومړی برخه یې ده ټیسټ، دوهمه یې ده د ګرامر یا هم د تدریس برخه یې ده. په لومړۍ برخه کې چې دا د ګرامر په دې کې 22 عنوانونه دي چې د انګلیسي مربوط 22 مشهور عنوانونه په دې کې شامل دي. په ځینې عنوانو کې 2-3 درسونه هم شامل دي. نو وګورئ دومه برخه یې ده د ټیسټ برخه یې ده چې په هغو کې دغو مربوطې برخې امتحان اخیستل کېږي، لکه فیوچر سمپل ده چې په هغو کې امتحان موږ ورکوو، خو دلته موږ باید سمپل فیوچر د مخکې څخه ووایو. لکه دلته وګورئ 15 عنوان دی سمپل فیوچر باندې په نامه باندې بسته عنوان دی. کولی شئ دغه مطالعه کړئ او وروسته چې کله دغه تاسو خلاص کړه نو کولی شئ بیا وروسته امتحان هم ورکړئ. د مثال په ډول زه غواړم چې دلته په کویشن ټاکس کې امتحان ورکړم. په دغه هر یو عنوان کې 10 برخې شامل دي چې په هره برخه کې یا 10 امتحانونه شامل دي چې په هر امتحان کې 10 سواله شتون لري. د مثال په ډول دلته موږ ته سوال کړی دی. په دغه سوال کې د موږ څخه غوښتي دي چې دغه کوم سانتوس چې دا لیکلی دي سانتوس از فرام برازیل. هلته موږ ته خانه خالي پرېښي. دغه خانه خالي که چېرته موږ د کوم کویشن ټاکس کوم عنوانونه چې هلته وو که چېرته هغه موږ په سم دقت سره لوستي موږ کولی شو دغو ته جواب ورکړو. نو زه ورته انتخابوم چې ایزنټ. نو د موږ لومړی سوال هم بریالیتوب سره جواب کړلی شوی. که چېرته موږ دوم سوال په غلطۍ سره انتخاب کړو نو موږ ته د موږ هغه نمره چې ده هغه کټ کېږي. سمه ده؟ لکه وګورئ د موږ تر اوسه پورې په کامیاب ډول سره په دغه امتحان کې ایري یو. وګورئ موږ چې کله هغه سوال غلط کړه نو د موږ څخه نمره کټ کېږي. د مثال په ډول زه غواړم چې همداسې یو څو سوالونه انتخاب کړم تر څو پورې د موږ ریزلټ په عجلې سره راووځي. وګورئ سمه ده، موږ 10 سوالو ته امتحان ورکړله چې د دغو ریزلټ شوله د 10 نمرو څخه موږ یوازې 4 سوالونه صحیح حل کړي وو. نو کوم چې غلط شوي د هغو دپاره صحیح ځوابونه هم دلته شتون لري. د ټولو نه یو ښه هغه مثبت اړخ یې هم دغه دی چې بیرته موږ ته جواب ورکوي. نو تاسو حتما که چېرته انګلیسي زده کول غواړئ نو له دغه څخه استفاده وکړئ. چېرته چې په کورس کې دغه کوم عنوان درته تدریس کېده کولی شئ دلته په ټیسټ کې پیدا کړئ او د هغو اړوند 10 پارچې دي چې په هره پارچه کې 10 سوالونه شتون لري. کولی شئ خپل ځان په دې کې وازمایئ. نو تر بلې او راتلونکي ویډیو پورې په پاک خدای سپارم. ښه شېبې ولرئ.